دا ته څه کې وای دا ته څه کې دا شوتل دې بند کې واچوه کنه خدای تعالی اقربه واچو ما کنه نو کم دی الې نو سره د ښکار دا شوتل دي ته سوټکي برکه کنه دا د دنیا ری بولې دي دا شابه واچوه زر در واچوه سړی ونیسه 3 2 1 action الکه دا غیا دې بند کې واچوه کنه خدای تعالی اقربه ته دغه ته ناسې کم دا گیا دلته چل دی دا څه حساب دی ماله خندا راځي 3 2 1 action راځي سایلنٹ لالا پاسه وکنه څنګه پاسه د ما نیکه ولې داسې جنریټر والا رشقه داسې چې پاسه وسه نو مشاعرې نه ناخته کی والي خان جهان صاحب ډوله منډه والا پاگل صاحب استانه یو تپوس کول غواړم وای دوه تاسو خو کا تاسو پاگل صاحب د شاعرۍ د څنګه راغلي په جهان سے موږ ماشومان شړل دا څه کې دا پرمان کسکر دی جی ولی ما شاعري کې مری شاعري مری مرزي دا دې څه کې رودا شیر ما ته بوا رنگ راله رنگ دی فت شابه اره आवाज کا وکنه ټینګ ډینګ ډینګ आवाज کا درنګ کنه څه ورګه رنگ دی چپ ډیو ته څه ولا خوشي هغه چې زموږه شاعري یو خدا زارنګ وتراله زارنګ راله هغه چرته دی ها نیمه ګنټه دی اوس ورک شوی څه کول ته اوسه پوه چرګان ته مې بوتاوا کوله مې بیلو چرګان ته څه بوتاوا کوي خلک سارو ته بوتاوا کوي داجو خو سوي نه داجو خو کار نه داجو دا ماشم پرکړی دا لوپرونه بغیر د بل څه کار نشته لکه دا څه دا خو چې کم دی مونږ په کور کې بمبا کی کورل ورې چې بمبا دي چې گزار وای کار دې کنه چې د پاگل څخه دراتلو ټیم دی او کومه پاگل خاني ناراضي تباشه پاگل څخه کم دی زمونږ استاد مشاعري والا رالو خلونی رالو انا وای زارك كلام خفير على ولا زخمي كلام زخمي زمان تخلصي وي زخمي تستافا كارو ما خفير 3 2 1 action ستا په شک باندې صابون وځه پاسه ځه غلط شوم ځه دا ټیک شو ځه یار خو مې چې کم دی نیمه ګنټه غیب و شرطه وي څه دې کوله چرګانو ته مې بوتاوا کوله ما سره خوله وې ما دوکه کې میلو چې داجي خو کور کې کار نه و داجي دې بس بمبا کم دې لوپارو پسې ګرځي لکه خو کلیر کا کنه چرګان ته بوتاوا سو دا خو کوه کنه دا خو خلک سارو ته بوتاوا یار د نیمه ګنټې نه غیب دې ته زنا سم څه دې کول میلو چرګانو ته مې بوتاوا کوله ما دوکه کې دې خو کا چرګان ته سو بوتاوا کوي بوتاوا خو خلک سارو ته کوي نو څه خاطر پته نه بیا وې ته پوښتنه کې خلونی سره داجي خو بقار نه داجي دې بس سموټا کوم ورګه لکه داجي کو کوته لاړم خو دې شته چې بمبا کوي مې خو دې کارو کا کنه چې خلونی سره پاگل سے روان دی کومه پاگل خانه نه خدای دی چې خدای دی دا څه کار دی پاگل سے زمونږ استاد پاگل سے روان رالو سکین پاسا انا اخبار على انا جوري سعيد زخمي كو زما خالي وشو تعال مې تخلص خوخ کو تنه نفس زخمي شو زخمي مكمل زخمي تبا زخمي عدنان زخمي پاسه تخلص کې خو ما تعالی دا باسي ګپي په مالک نا وخت شو زه مخکتنې لته ما تاسو به خو انتظار کړی استاد د چا مخکتنې لته دا ما قاعده جوړ کړې دن شو اوس په دې بغدادي خوشاله کې مو د خیره مټایان خور کنه استاد مخکتنې لته مبارک شو استاد او مبارک نه داتي سر تاسو ته یم چې تاسو د شاعرۍ نه پوهیږئ مخکتنې مطلب کتاب مخکتنې لته استاد مونږ په ادبي مې خپل ډېر کم کوزناست کنه مونږ ته لا پته نشته ادبي ټولنه سره تعلق ساتي ګوره ادبي ټولنه ته باندې نه پاتم ده کله استاد بیان استاد کې نه کنه چې پروګرام شروع کو د خیره استاد چې زده کړه شروع کوم د خیره او
ماشاءالله استاد جی بوټان دې ډېر برابر را پیدا کړي دي خبرې دا بس استاد جی خبرې به د خیره ډېرې خو دا راته ووایه که نه چې دا دغه څه ته وایي قطعه څه ته وایي قطعه ته اوسه پورې ما تاسو ته څو پیري وی چې ګوره زمانه زده کړه کوئ شاعري اسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی دا باسي ګپي دا بسې نه ما ګپ لګو ما یې کوته برابر ګوره یو قطعه ده یو قصه ده ګوره قصه داسې ده لکه یو باچا وه بیا روان و که نه په لار باندې لاړی داسې بیا کسان مسان له مخې له راله دا قصه شوه قصه شوه باچا قصه شوه پوهې رانږدې شه لکه دلته شه بوتله تا هغلته ناست دي شاعري اسان کار نه دی د املیکو خاپېره که تا هغلته څه کوې لږ رانږدې شه زده کړه د پاګل صاحب نه وکړه یاره نو هڅه کوه او بله تا څه خبره وکړه کومه ته ما جي یو قصه وه یو قطعه وه زما دغه تپوس دي قصه خو مې درته وویله که قطعه لکه قطعه اوس قطعه لکه ګوره شین اسمان زرې زرې دا اوس قطعه شوه او د سرو زرو تنابونه استاد جي دا ګاڼه ماله ټوله راځي مخکې به پسې نه ځي دا که د قطعې نه وځي دا نه ده دا به واپس شي دا خپله خبره به واپس وایم بل پکې دی چې لکه اوس قطعه کې دام راځي تور اوربل شانه استاد جي د اوربل مې ډېر وخت یې که نه هر ټایم د اوربل په استاد جي ته دا مشاعره سټارټ کوم ته بیا داجي ښکارېږي کور کې تا ته داجي ښکارېږي تا په اوربل کې ګومنځه وم داسې کار وکړي دا یې به مکمل درکړي ورګه ښکارېږي دونه فینټاسټیک 3 2 1 ایکشن وایي ستا په سټ صابون وم تا د اوسه پورې څه کول نیمه ګنټه دې وشورک شوې يه چرګانو ته مې بوتاوه کوله خوله ونیسه محمد وکړه کوه چرګانو ته څوک بوتاوه کوي که چرګانو ته خلک د ډوډۍ اچوي بوتاوه خو خلک څاروو ته کوي بېدو ته زه څاروي ښکارم نو چې کله ته پته بیا ولې تپوس کوې دا راته وایي دا جي خو کور کې ښکارېدو نو دا جي برې بمبه کې ورګوي دا چېرته لوبه روبسې ګرځي لکه دا باسې ګپي داسې کار دی که نه چې پاګل صاحب د راتلو ټیم دی د کومې پاګل خانې نه تبه خبرو کې زه به شاته لاړ شم اوس نه مونږ به پاسېدو کې به که عثمان صاحب نو خبر خو به کې 3 2 1 ایکشن استاد جي شاګرد خو دې د خیره رالو که ته راپاسه چې یو ټوټه ګپ سره ولګو استاد جي پاسه په قدار راپاسه السلام علیکم جهان صاحب السلام علیکم استاد دا ستا شاګرد دی که نه دا شاګرد دغه دا نه دی ولې تاسې وي مدثر جهان زما شاګرد دی ضمیر خان زما شاګرد دی ابراهیم تاج زما شاګرد دی نو دا مدثر جهان دی که نه ما کله ویلي دا دې راته وایي اوس خو دې منتریږي په رڼا ورځ باندې تاسو زما شاګرد یې دا شیروره د څه لکه ته خو ما خو پوهه که که نه جهان صاحب دا داسې خبره وکړه نه پیسې دې اخیستې څرمن دې وباسم 5000 روپۍ د ما نه اخیستې دي د داخلي او 5000 د ده نه اخیستې دي شاعري تاسو ته پاتې شوه لکه دا خبره ده تا زمونږ د 500 روپۍ سره اخیستې او دا دومره ټیم دې راله ولې ضایع کوو मेरी शायरी मेरी मर्जी ستا شاعري ستا مرضي मेरी हाथ او मेरी मर्जी मेरे हाथ मेरी हाथ मेरी का मेरे हाथ मेरी زماله سنو زما مرضي تاسو مړه مخان دی کنه بس لگا ولا یو دون او خان دلته به اسماعیل شاهد راغلی اخره کې بس دا نو لکه اصلي د موږ نه دونه ټیم ضایع کو شعرونه مېرونه نه واسي زمونږ وخت برباد کو د دې مقصد څه मेरी शायरी मेरी मर्जी ستا شاعري ستا مرضي وی ونه ته پسټ صابون وان ورګه نو اصلي دونه زمونږ دا ټیم ضایع کو نو دې خبرې مقصد ته موږ دا ټیم برباد کو د شکار دے मेरी शायरी मेरी मर्जी ستا شاعري او ستا مرضي زما لاس او زما مرضي وړه داسې دي مړه داسې خیر دی 3 2 1 ایکشن لکه چې لکه دا تاسې کوم پاټونه وکړه دې خبرې مقصد څه وتا موږ نه دا دونه ټیم ولې برباد کو मेरी शायरी मेरी मर्जी د ده شاعري واضح دیونه وي मेरी शायरी मेरी मर्जी او تیز وایا د دې خبرې مقصد څه وتا چې موږ له دا دونه ټیم ضایع کو که نه او دلته موږ راغلي نه شو ستا مطلب څه و د دې خبرې मेरी शायरी मेरी मर्जी نه کنه मेरी शायरी मेरी मर्जी मेरी शायरी मेरी
مری شایری مری مرزی خاموشي ښه ایکشن خو استاد جي لکه تا چې دونه موږ دا ټیم ضایع کړو کنه او دا درېیمه میاشت او تا نه موږ تک زده نه کړو دې خبرې مقصد څه استاد د شاعرۍ مطلب څه مری شایری مری مرزی ها تیری شاعري تیری مرزي زما لاس او زما مرزي ویوخه قبل فعلا انت ما تفوز السلام عليكم وتعال من قدلت كي ما قدرت فيديو كود روح هذا مكانك شكرا وتا دا باسي ګپي تباسي كبي باسوا 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 پچو ګورو لا واجي